فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شيد زنانونا فحيز کی ولا تقربوهن او منجدی کی اغویتا حتى يطهرن تردی چه اغوی پاکی شي. د زنانه سره د حیض او د سلوختی په ورځو کې کورواله دا حرام دی، ګناه ده، د الله نافرمانی ده او په دې کې ډیر زیات نقصانات دي چې هغه موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی. فاذا تطهرن نو کله چې ځان خپاک کی ګوره په دویم پیری حتى يطهرن فاذا تطهرن د اول پاکۍ نه مراد ده چې کله وینه ختم شي. فاذا تطهرن نو کله چې ولم بي فاتوهن من حيث امركم الله نو بیا راځي غویته دا غزنه چې الله به تاسو ته حکم کړی. مطلب دا شو چې د زنانه وینه وسودري ده، په زنانه باندې حیض بیماری ده، وینه ودري ده، کورواله وسره کولای شي؟ نشي کولای تر دې چې لمبلی نه. فاذا تطهرنا دا دویم ټکی چې راوړل دی د پر راوړل چې کله ولم بي پاک شي بیا به سره کورواله کې او پاغه ځکه به سره کورواله کې کمزې چې الله ته تخول دی هغه د مخې د طرف ته. ان الله يحب التوابين يقينا الله من كيد توبه وستن كسرا ويحب المتطهرين او من كيد باكي كون كسرا. نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فصل ديستاسو دپاره فاتوا حرثكم ان شئتم نراتك کوي فصل خپلتا پکمه طریقه جستاسو خوخي. دا آیت کله نازل شو؟ يهوديانو به دا خبره کول په مدینه کې مشهوره کړي و چې کله یو سړی د خزي سره په دې مخې ته طرف کې د شان نزدېکت کوي، کورواله په مخ کې طرف کې د خود کم ځینې وسره کوي، د شان وسره کوي، په دوبور کې وسره کورواله نه کوي، کورواله هم په مخ کې عورت کې دی خود شاده طرف نه کوي. نو چې څوک دسی کورواله کوي نو د بچی چې پیدا کیږي هغه کوکسترګي. دا خبره ته د مدینه د انصارو مزده کړي و. نو د یو مهاجر صحابي د یو انصاری زنانه سره واده وشو. نو دې سړی ته د شپې مطالبه وکړه چې تاسو سره دسی کورواله کوم. هغه ته لیونه ک بچی کوکسترګي پیدا کی او دا ناروا کړ. نغوی به صرف یو طریقه کوله هغه دا چې زنانه لاندې او سړی بل پاسې بس دغه یو طریقه ده. د دین علاوه نوري طریقې وې دا ناروا دي او دا خبرې د يهودو نه اوریدلې وي. نغورلو پروسسم پس مته سره څات مخکې خبرو کړې چې ګوره په دین کې دې حیا نشتی چې دین مسلې به نه ته پوښو ځم به نه پوه کنه غوي پروسسم پس را وی رسول الله مسله الله د آیت نازل کو وې دا خوستا سو پسلې خپل پسل چې څنګه راځي راتلې شي خو پاغه ځکه به تراته کوي کمزې چې الله خو له نور طریقه چې کومه ده طریقه دستاسو چې کومه طریقه خوخی کومه الله ګوره طریقه نه ده خوولې. یا بس خلک ته پوښتنه کوي دیسی کول ډېر ته پوښتنه مکوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دی بس. نو د دې حرام نه علاوه چې سدي هغه څه شو جیش د شاده طرف نه کورواله مکوه، د حیض په ورځ کورواله مکوه، د سلوختی په ورځ کورواله مکوه، نور چې سدي زړه غواړي هغه کوه. په دې کې د فائدې لپاره دا خبره د بعض عوام دا وی چې خزو خاون یو بل ته لغړ نشي کته وې د دې سره نظر کمی. دا خبره چری کنه چری دا خبره مشهوره او دا سړی به حیاي او دا جنې به شرم ده چې خاون ته دې شي ګوري هغه خز ته دې شي ګوري. دا کمزوري خبره ده. الله سويهن لباس لكم وانتم لباس لهن دا آیت موږ سره پرون تیر شو. نو سړی خپل خزي ته چې هغه په هر حال کې کته شي وته او خز خپل خاوند ته چې هغه په هر حال کې نو کته شي وته. وقدموا لانفسكم او مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره. په دې کې دا خبره الله متخی چې بزنانو سره چې کوم تعلق ساتي نو په دې کې به اصل مقصد دی چې دا نسل باقی پاتې شي. نو خون حاصلول پکې ضمنی فائدہ ده. او بل دا نیت بکوي قدموا لانفسکم
د مخکې قیامت لپاره څه ولیږئ نو سړی وایي چې کوروالی کې څه دي د قیامت ته لیږلو لپاره کوروالی کې دا دي چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوو چې الله ماله نیک عمل اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار راشي